اي تاسو ته پته شته چې زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شکل او صورت نه څنګه انسانو صحابه او د الله رسول الله چیرې مبارک ته بیان کړی دی په بعضی روایتو کې صحابه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم معتدل سر والی انسانو یعنی سر یې ډېر غټ و نه وړي کې د سر وخت ډېر مزیدار بالکل ګړګوت هم نو چې راغون شوی و بالکل نیغ وخته هم نو بلکې دی ما بین کې و د سر وخت ډېر ښایسته و همیشه به داسې ښکارېده چې د الله رسول چې د منګز کړي دي حالانکه د الله رسول په مخ وخته نه منګزول چهره مبارک ډیره فراخه و طبيعي چې سپوږمۍ غټ ټوکړه ده غنم رنګ انسانو ورنګ کې سورواله هم شاملو دنګي پوزي ور انسانو غټي سترګې وي د سترګو تورواله تک تورو سپینواله تک سپینو ا دې سپینواله سره سورواله هم شاملو ګڼه ګیره و وګده چې کله به غوسه شو نو مخ مبارک به تک سور شو او داسې بخکاری ده طبيعي چې د شبدي باندې انار نه جوړ کړی دی معتدل قد او قامت ول انسانو د دوه وګو په مابین کې کافي فاصله و دنګ انسانو اجکل په لار باندې روانو نو په ټول کې بدنګ ښکارا کېدو کله چې بدلري نشاولې دو نو بجله کې به یره او hebat پیدا کېدو اجکل ورته رانږدې شو نو بجله کې به مینه محبت دغه پیدا شو د الله رسول به وي د هر انسان سره داسې ملاوي دو چې انسان به دا سوچ وکړي چې د الله رسول چې د ډېر مینه کوي زما سره په ټول انسانانو کې ډېر مینه د الله رسول زما سره کوي حالانکه رسم د پیغمبر اخلاق د هر انسان سره کله چې به چا سره لاس میلاو کو تر هغه پورې به لاس نه راشاته کو تر څو پورې چې مخامخ انسان لاس نه وشاته کړي د صحابه په مس کې به داسې ناس او طبيعي چې عام سړی دی چرته چې څومره هم دنګ انسان بو خو چې د الله رسول سره په لار باندې روانو هغه به دغه دنګ ښکارا کېدو د الله رسول یو معجزه و وکړي چې به وسته ډیر حیران شو ولاسونه به داسې کړو او ماشاء الله به ویلو وکړي چې په اول ځل باندې د الله رسول سره څوک میلاو شو دا په ځل کې به hebat پیدا کېدو روح به پیدا کېدو لکه په روایت کې راځي چې ورځ باندې چې راغی او د سپتیزه سره مجلس ترانه وته په داس کې د الله رسول کم یو دی صحابه ورته وی چې دغه پلان کې انسان دی و دا باندې چې زر راغی د الله رسول مخې ته ودرېدو وکړي چې په باندې نظر پرې وته دغه د رنگ بدل شو د روح د وجینه او پر په هغه باندې راغی وکړي چې زموږ پیغمبر دغه سړي د حالات ته وکتل نو هغه ته وی چې هوین علیک بزن باندې سانتیا راولا یعنی مې ریګه ا دې ورته وی چې دې بزنانه زوی ما چې هغه غوخه خوړله نساس څنګه موريان دغه بشن امور زما هم و زي عام انسان یما وکله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار باندې روانو نو داسې بخکاریده طبيعي چې چرته دنګ زین را کوزيږي په لار به پتیزه سفر کوو سوس منه ګرځیدو د صحابینو روایت را نقل لغه وي چې وشپه کې ما د الله رسول وریدو چې بهر تراوته او سره شند جامع غوندلې و وای دغه سوال سمې شپه و اسپومې پوره ښکارا کېده پړقېده وای ما ډیر ساعته پورې اسپومې ته قتل ابي مې د الله رسول ته قتل ا دې ټول په مابین کې ما موازنه کوله چې کوم یو ډیر خیسته دی وای زمونږ په الله قسم چې په اخر کې زبدي نتیجه باندې ورسېدم چې د الله رسول ډیر خیسته دی د اسپومې نه بلې صحابي دی هغه چې زه په حج کې وم اما د الله رسول وریدو د خپل خیمینه بهر تروته ادیس یو جوړه غوندلی و چې په باندې سری کرخي وي د یمن جوړه و په هغه جوړه کې د الله رسول ډیر خیسته ښکارا کېدو په دغه وخت کې زما ځلو وختله چې زلا شم دغه سره میلاو شم لیکن په دغه ټیم کې بلال رضی الله عنه دغه مخ ته نيزنه حل کړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم په منځ باندې ودرېدو نو ملګر روزبه تاسو د پیغمبر کم اوصاف بیانوم حسن بن ثابت د ټول صفاتونه په څو شعر کې راجمع کړي دي وي واحسن منك لم ترغت عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء وإذا الله رسوله استبشان خيستين انسان ما چرته نه دی لیدل استبشان خيستين انسان به چرته یمر و نه زیږي نور بسوي ما حسن بن ثابت وي خو وي دي ښکاری ته به وشته چرته خپل خوخه باندې پیدا شوی لکه څنګه شکل او صورت چې ته خپل غوښتو همغه شان پیدا شوی زموږ پیغمبر ډیر خيسته گفتگو ور انسانو خيسته خبري به کولی عشر زلانه فرمایي چې نبی اسلام په قلار خبري کولی د هر یو خبري په مابین کې به فاصله و او کچر د چا غوښتله نو د الله رسول خبر شمارلې هم شوي په روایت کې راځي وای رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل خطبه وکړه صحابه ته اکل چې خطبه ختمه شوه وای ابوبکر صدیق رضی الله عنه را پاس شروع وی چې زما مور بلادي په تابانی قرباني ما چرته خپل ژوند کې ستا په شان فصیح انسان نه دلیدل وای کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کس ته متوجه کېدو خبري به کولی نو په پوره بدن سره به متوجه کېدو او چاته چې اشاره کوله نو په یوه ګوتی سره به اشاره نه کوله په پوره لاس سره به اشاره کوله ملګرو دغه پیغمبر اوصاف او صفات دي چې ته په دې باندې شروع وکړو نو ډیر وخت به زمونږ والی لیکن زموږ پیغمبر د حسن او صفات او خلاصه د حسن بن ثابت رضی الله عنه په دغه شعرونو کې پراته ده الله دې زموږ استاد ملاقات وکړي زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په جنت کې